سلامونه وخت مو بخیر. شیخ ادریس د پاکستان درباري مولا چا ووژه او آیا په دې کې د پاکستان د فوج ګټه ده او کنه د په مړینه کې ښایم او زه غواړم نن په همدې اړه د تاسو سره بحث وکړم. اما په پیل کې باید دا ووایم چې څنګه شیخ ادریس په 10 ورځو کې مشهوره او بالاخره ووژل شو. په اصل کې د لومړي ځل دپاره کله چې دننه په پاکستان کې د فوج نه کرکه اوج ته رسېدلې وه، یو ملا جرأت وکړه چې د مرتد منیر یا د آصف منیر توصیف وکړي او د دې ملا نوم و شیخ ادریس. هغه راغی په مسجد کې دننه د لومړي ځل دپاره د پښتنو په خاوره کې د آصف منیر توصیف شروع کړه. ده وویل چې آصف منیر د اسلام دپاره ستر خدمت کړی ځکه د ټرمپ امر په ایران باندې ورمني. په اصل کې دا بیچاره په سیاست نه پوهیږي. ده غوښتل په دې شکل آصف منیر ته یو نوم ورکړي چې دا د ټرمپ او د ایران سوله کوي، اما په اصل کې هغه سوله هیڅکله نه ده شوې. په اصل کې ټرمپ امر کوي په آصف منیر او په شهباز شریف باندې تر څو هغه څه چې ټرمپ غواړي په ایران یې ومني. یو مثال در کوم، شهباز شریف ته د امریکا نه ویل کیږي چې څه باید په خپل ایکس پاڼه باندې پوسټ کړي او د دې د خاطره شرمېدلی مو. د پاکستان ټولو رسنیو ورباندې راپورونه هم جوړ کړي وو چې شهباز شریف ته د امریکا نه رالیږل شوی د ایکس پاڼې دپاره پوسټ شهباز شریف پرته د دې چې ایډیټ کړي پوسټ کړی وو. په هغې پوسټ کې په سر کې لیکل شوي وو چې د پاکستان د لومړي وزیر دپاره لیږل شوی پوسټ چې باید پوسټ کړي او د هغه سر خبره ترې نه وه پاکه کړې. بهرحال په اصل کې شیخ ادریس راغی تر څو ووایي چې آصف منیر ښه سړی دی او دلته یو مسخره کومیډین د پښتنو د ساقي په نوم چې په خیبر پښتونخوا کې وخت کې اوسېده اوس مسافر دی، دا راپورته شو په دې سړي باندې نیوکه وکړه او د افغانستان خلک چې د پاکستان په مقابل کې ډېر عاطفي برخورد کوي دفتن ساقي جان ته ګفټونه وکړه، دا سړی مشهوره که او دا خبره مولانا صاحب برداشت نشوه کړی ځکه مولانا غوښتل چې دا مشهوره شي اما د ټول شهرت ترې نه ساقي جان واخیسته. نو مولانا بیا مسجد ته راغی او ویلې چې ساقي ده ته توهین کړی او دا اولاد نه لري، نو که چیرته کوم څوک وشي کولی چې ساقي د ده دپاره ووژني. اما رب عادل دی، ساقي ژوندی ګرځي په داسې حالت کې چې دا له منځه لاړه. اوس مهمه خبره دا نه ده، دا ټول شرایط چې ما تاسو ته ویلي دا پس منظرو دوه جالبې خبرې دي. یو، دننه په پاکستان کې خلک د شیخ ادریس په مړینې باندې خفه دي. اکثرا هغه خلک چې شیخ ادریس د خپل مشر په توګه منه دوی ویر کوي او دوی جړاګانې کوي. دومه خبره دا ده چې اکثره مسافر افغانان کوم چې د سیاست نه بې خبره دي یا شعوري سیاست نشي کولی، دوی په ټیک ټاک کې د ده په مړینه باندې اتنونه کوي. تاسو د کومې ډلې نه یې؟ د دې سړي په مړینه خفه یاست یا د ده سړي په مړینه خوشحالي کوئ؟ اوس که تاسو وایئ چې زه خفه یم یا خوشحالي کوم، ماته دا مهمه نه ده. مهمه خبره دا ده چې دا سړی ولې مړ شو. دننه په پاکستان کې که چیرته د پاکستان فوج ونه غواړي تاسو هیڅوک نشئ وژلی او د دې له امله باید موږ په دې مړینه باندې شک وکړو. اوس شاید ووایي چې یعنی شکیب ته وایي چې دا د پاکستان د فوج په ملاتړ وژل شوی. زه دا نه وایم، زه په دې شک لرم چې دا د پاکستان فوج وژلی. زه فکر کوم د پاکستان فوج دا وژلی او کیدای شي تاسو ووایئ چې ولې باید د پاکستان فوج دا سړی ووژني. جواب یې ډېر زیات ساده دی. کله چې دی راپورته شو تر څو د آصف منیر نه ملاتړ وکړي، ډیری خلکو د ده په ضد خبرې وکړي او ډیری خلک په ده باندې دردیږي، نو دا د پاکستان فوج دپاره تر ټولو بهترین فرصت و تر څو دا سړی ووژني چې له امله یې د پاکستان عام ولس خفه کړي او کله چې د پاکستان عام ولس خفه شو نو کیدای شي د ضد نه بیرته د پاکستان د فوج سره ودرېږي. او دا لوبه لومړی ځل نه دی چې پاکستان یې کوي. معمولا چې کله په پاکستان کې د پاکستان د فوج په خلاف باندې کرکه ډیریږي، دوی کوشش کوي د هند سره جګړه شروع کړي. معمولا کله چې په پاکستان کې د پاکستان د فوج په وړاندې کرکه ډیریږي، دوی کوشش کوي افغانستان سره جګړه شروع کړي. او دا واضح خبره ده کله چې د پاکستان فوج د افغانستان سره جګړه شروع کړي، سره د دې چې د پاکستان خلک د دې فوج نه کرکه لري، مجبور دي چې د دې فوج تر شا ودرېږي. یو مثال در کوم، جمهوریتیان موږ مسافر اصلا د اماراتیانو سره جوړ نه راځو، موږ د طالبانو سره سترې ستونزې لرو، ولې کله چې طالبان د پاکستان سره په جنګ کې اوسي، سره د دې چې موږ د طالبانو سره ستونزې لرو، سره د دې چې زموږ د طالبانو نظام نه خوښیږي، اما طالبانو سره درېږو. ولې؟ ځکه دلته خبره د وطن ده او موږ د پاکستاني او طالب ترمنځ څوک ټاکو؟
پرته د شکه چې طالب ټاکو. نو په دې شکل باندې اوس د پاکستان فوج دوامداره کوشش کوي چې کله د مودي سره جنگ بهانه کی، کله د افغانستان سره جنگ بهانه کی، او کله هغه خلک له منځه یوسي په کومو خلکو باندې چې عام ملت دردیږي او دې خلکو په یو شکل د پاکستان د فوج دفاع کړي تر څو د پاکستان فوج سره بیرته د عامو خلکو مینه پیدا شي. دلته زما یو پیام دی دننه په پاکستان کې ټولو هغه پښتنو ته په ځانګړي ډول د شیخ ادریس مینوالو ته چې د شیخ ادریس مړینه تاسو باید راویښ کی، نه دا چې تاسو باید بیا ځلي ویده کی. او زما د پاکستان په نوم علماو ته دا پیام دی چې که د دې نه وروسته تاسو د پاکستان د فوج ملاتړ هم کوئ نو تاسو په خطر کې یاست، ځکه فوج ته تاسو مهم نه یاست، فوج ته ستاسو کلام مهم نه دی او فوج ته ستاسو پیام مهم نه دی، بلکې فوج غواړي په هر قیمت چې بیرته په عامو خلکو کې ځای پیدا کړي تر څو وشي کولی خپل حکومت ته دوام ورکړي. که چېرته غواړئ زما سیاسي تحلیلونه او مهم خبرونه واورئ او لږ څه اوږده یې واورئ نو هرومرو د یوټیوب چینل کې اوسئ، سبسکرایب یې کړئ او تر نورو یې ورسوئ. مننه، ښې چارې.